درې څلوېښتم سوال دی چې آیا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت یا مدح کې زیاتې یا مبالغه کوي شو؟ جواب: موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت یا مدح کې زیاتې یا مبالغه نشو کولی، ځکه قرآن مجید په سورة الکهف کې الله سبحانه وتعالى فرمای: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. ورته وایا اے پیغمبره، انما انا بشر مثلكم، یقینا زه هم ستاسو په شانتي یو بشر یم، ستاسو په شانتي انسان یم، لیکن فرق صرف دا دی یوحى الي چې ماته د الله د طرفه وحی کیږي انما الهکم اله واحد، او د دې خبرې وحی کیږي چې نشته د حقدار د بندګۍ مگر هغه صرف یو ذات دی، الله دی. نو د دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت کې مبالغه یا زیاتې نه دی کول پکار. دغه شان حدیث کې راځي، امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری کې دا حدیث نقل کړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا تطروني كمطرأة النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا تطروني، تاسو زما په صفت کې زما په مدح کې ډیره مبالغه مکوئ، زیاتې مکوئ، کمطرأة النصارى عيسى ابن مريم، لکه څنګه چې نصارا او عیسیانو د عیسی بن مریم علیه السلام په صفت کې د حد نه تجاوز کړی دی، زیاتې کړي، مبالغه کړي، د هغې په شانتې زما په صفت کې تاسو مبالغه مکوئ چې ما د الوهیت یا د ربوبیت درجې ته ورسوئ. فإنما أنا عبد، ځکه زه صرف یو بنده یم، که چېرته تاسو خامخا زما صفت کوئ فقولوا عبد الله، نو داسې وایئ چې د الله بنده دی، ورسوله، او د هغه الله رسول دی، پیغمبر دی. نو د دې وجه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدح یا په صفت کې مبالغه یا زیاتې نه دی پکار. زیاتې یا مبالغې نه مراد داسې صفت کول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الوهیت یا د ربوبیت درجې ته سړی ورسوي. د دې نه منه راغلي، د دې نه ځان ساتل پکار دي.